ورور مې د تیر دولت له راپکور شو او ځان یې په تمانچه وشتو. مخکې د کم ځل مواد اخیستي؟ دا اول ځل دی؟ دا اول ځل. څه وایې؟ اووه بچي مې دي وروره راته را په غاړه دی، خاوند مې وفات شوی دی، دا 5 کاله به کېږي. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې خوشحاله یم چې لله الحمد څنګه مو چې خپلو هیوادوالو سره او تاسو سره وعده کړې وه په هغه وعده باندې الحمدلله وفا مو کړې. تاسو یې عملاً وینئ د ژمي د مرستو په لړ کې نن کونړ ولایت دی. 2 ورځې مخکې لغمان، ننګرهار، نن کونړ، دلته هم تقریبا 200 کورنیو ته هم راغوښتي دي هغه کوم مواد یا مرستې چې دی ته ضرورت و. زموږ او ستاسو په هر کور کې دغسې موادو ته ضرورت خصوصا افغانستان کې همغه مو ورته راغوښتي دي. تقریبا د 8000 افغانیو شاوخوا کې یو پیکیج مو ورته برابر کړی. موږ غواړو چې دغه د مرستو لړۍ مو لکه څرنګه مې چې تاسو ته مخکې ویډیوګانو کې ویلي د هېواد نورو ولایتونو ته مو غځوو. دلته تاسو وینئ دلته اکثره یتیمان دي، همدارنګه کونډې دي، دلته خویندې زموږ راغلي چې کور کې څوک نه لري، حتی نارینه دی په کور کې نه لري چې دی ته کار روزګار وکړي. مجبور دي همدا ستاسو مرستو ته به انتظار یي تر څو پورې کوم ورور زموږ کوم خور هغوی خپل صدقه افغانستان ته راولېږي او موږ ته یې څوک راوړي تر څو پورې د دوی بچي نه هرې شپې تېرې نه کړي. که فکر خپل موږ او تاسو په دې ګریوان کې وکړو واقعا ډېره سخته ده چې کور کې مو سرپرست څوک نه وي، واړه واړه بچي راته ناست وي او ته خپله تورسرې اوسې او څه به کوې. اقلا د یو 20 ثانیو لپاره موږ که دا فکر وکړو نو دې ته به موږ حاضر شو تر څو پورې که 100 ګټو 15 دغه خلکو ته راولېږو. یوه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده، حدیث مبارک دی، وایي چې یوازینی مال هغه دی چې هغه ستاسو مال هم اضافه کېږي چې هغه صدقه ده. همدارنګه صدقې سره په زړو کې سکون پیدا کېږي. زیات زموږ داسې ورونه شته چې هغوی د ګولیو یا د دوایي په خوړلو باندې غواړي خپل مازغه ارامه کړي، غواړي خپل زړه ته اطمینان او سکون حاصل کړي. بلکې دې ته به زه لاره دا وښیم چې تاسو صدقه وکړئ دغسې خوندو، دغسې ورونو مایوبینو، دغسې یتیمانو ته. قسم په الله چې دا تجربه شوې نسخه ده چې هغه سکون او هغه اطمینان چې تاسو په دوایي له لارې غواړئ ځان ته حاصل کړئ هغه به په دې صدقه کې انشاءالله الله تاسو ته درکوي. ډېره غټه خبر ده. زه یو څو خویندو سره خبرې کوم، نور باقي ویډیو نه اوږدوم. الله دې هغه ورونو ته چې مرستې کړي خدای پاک دې ورته دغه صدقې قبولې کړي، الله دې نور هم توفیق ورکړي، الله دې ورته په کار روزګار کې برکت واچوي. او که چېرته غواړئ دا باقیمانده ولایتونو کې ستاسو صدقې موږ تقسیم کړو، واتساپ نمبر په سکرین درته ښکاري او لینکونه هم شته دي، نو هیڅ قسمه بهانه تاسو سره نه پاتې کېږي. راځئ یو څو خویندو سره خبرې کوو او نور د اوس نه د خدای په امان الله مو خوشحاله، تاند او سوکاله لره د یو ښایسته آباد افغانستان په هیله. مور ژوند څه مشکلات دي چې ته دې ته اړ شوې راشې تر څو پورې دې پارک کې کښېنې او دغه یو بوجې وړو دغه کمو موادو ته داسې 2 ساعته 3 ساعته انتظار وکړي؟ نو که چې بچي را په غاړه دي، سکول رانه غواړي چې شی خرچه مرچه پې وکړي، هغه له کتابچه غواړي، قلم غواړي، پلار یې نشته وفات شوی دی. پلار یې څومره وخت کېږي وفات شوی مور؟ 8 کاله کېږي. 8 کاله. کور سرپرسته خپله یې؟ هو. نو ته چې کار روزګار نه کېده بچیو او خوراکه به څنګه دا مشکله ده؟ یو ورور راکړي کله بل یو ورونه راسه مرسته وکړي یا یې تره دی هغه هم مرسته وکړي څه چل ول پې کوو. مخکې د کم ځل مواد اخیستي؟ دا اول ځل دی؟ دا اول ځل. څه وایې؟ څه کار کوې؟ کار نه کوم، شاګرد یم. ښه چې چا څه درکړه؟ مجبور یې نو څه وکړې؟ اوس دا چې د ویوړ بیا خو به نه ګرځې، دا چې د کور ته ویوړ بیا خو به ګرځې نه یو میاشت لپاره؟ نه به ګرځم، نه ګرځم. لږ به ارام وکړې؟ آرام وکړم. خیر اوسي. راځه دغلته کښېنه، دا ستا شوه. ښه ارام کښېنه، ارام قلار کښېنه، دقسې پلتۍ دې ووهه. اکثریت یې داسې خل دي، نو خپله ځان سره فیصله وکړي چې دا خل د مرستو وړ دی و که نه. نور به هم در سره وغږو. راځئ دلته راشي یو بل هم ګورو. او دلته خو دا ماشومان چې تاسو وینئ زما فکر اول خدای دې یتیمانه کې. پلار دې چېرته دی؟ څنګه؟ یتیم. دروند نوم اخیستل یې په خوله باندې لږ سخته وي خو ولې تر شا ډېر غټ درد دی یتیم. یو خپه هغه حل ده، بله خپه نشته. په څه؟ بس دا خو د یو میان په چاودنه کې بس د 15 لاسه ورکړي دي.
تقریبا دا دویم کال زما روان دی. څو بچي دي؟ بس اته مې بچیان دي، 10 کسان فامیل لرم ټول. 10 کسه فامیل دې حال ته هم دې حال ګرځې څنګه کور کې فامیل؟ یاره نشم ګرځېدی زه، ما دا خوا خراب دی، دې کې سیخان دي، دا هم سیده ده، بله خوا خو دې حال دی، نو ګرځېدو امکانات مې نشته دی فلحال. همداسې بچي دې واړه دي؟ هو بچي هم واړه دي. خو هغه خلک چې روغ دي په بدن نو هغې جوړ دي که نه، هغې لپاره الله تعالی ته یو امتحان ګرځولی. بالکل صحیح. خدای تعالی وایي چې فرض که زه روغ بنده خپل په دغه حال کې کوی شم چې تا بدن جوړ دی، ته هر څه لرې، کیدای شي خدای نخواسته په دغسې امتحان کې ته هم مبتلا شي. نو د داسې امتحاناتو د ساتلو لپاره فقط د دې خلکو لاسنیوی او د دې خلکو زړونه په لاس کې نیول دا ډېره مهمه خبرې. همداسې ده؟ همداسې ده. داسې یو وخت زه به ګرځېدلم خپله وشي، کله څوک کار کوي ما له سخت خفګان راځي چې یاره کاشکې موږ خپل لرلی وي یا پاڅېدلي وي یا دا کار هم خپله کړی وي. ارمان کوو اوس نو ورونه مو غوښتنه ده چې زموږ په شان د خلکو سره باید ستاسې غوندې خلک باید موږ سره مرسته وکړي او موږ سره دغه وکړي، ځکه چې زه په دې حال یم بچي مې واړه دي، نور څه نه لرم، بل سربراز هم د کور نه لرم، او زه وایم چې موږ سره داسې خلکو سره باید مرسته وشي. الله دې ورته اسانه کړي، خدای پاک دې د دې سختیو په مقابل کې ته جنت درکړي. آمین. مننه. خیر اوسه. څومره وخت کېږي دا حال باندې؟ دا 8 کاله کېږي چې په دا حال باندې. څه واقعه وه؟ نو وظیفه کې وم، نو سړک مې چې کوه، سړک لارې به مو په ما انفجار وکړو، ما دواړه خپې او دا لاس او دا لاس ګوتې. کوم ولایت کې؟ پکتیا کې. پکتیا کې. هغې نه وروسته په کور ناست دي؟ هغې نه وروسته په کور ناست یم. څو بچي دي؟ 5. سرفراز کور کې شته؟ نه، یو سپین ږیری پلار مې دی او زه یم د ګټې وټې دغه زه وم نفر. داسې یو جمله کې خلک چې بدن روغ هغې ته څه وینا کول غواړي؟ روغ وجود خو بچایي ده او زه څه ویلو لرم هغې خلکو ته، دغه مې غوښتنه د خلکو نه پیل شي چې خپل وطن ته دې مخه کړي، خپل وطن د ګل ګلزار کړي، نو نور وطنونو ته منډې ترلو باندې هېڅ هم نه کېږي، او په هر حالات کې د الله شکر ادا کړي. دا خبر ده که نه؟ غټه خبر دا ده چې په هر حال کې د رب شکر وباسي. ځینې خلک وایي موټر نه لرم، کور نه لرم، خو هغه د بدن ځینې خلک بیا وایي چې زه د خپې نه لرم، لاسونه نه لرم، که دا مې ما لپاره هم موټر و هم هر څه. همداسې ده که نه؟ همداسې ده بالکل. ولې نه؟ روغ بدن د بچایي ده که نه، خو په هر حالات کې د الله شکرګزار یم. په دې یم شکر الحمدلله زما 5 بچي مې دي او خو شکر دی، خوشحاله یم، ورسره ناست یم. خیر کله سخته کله اسانه ده، د الله له طرفه دي، نو کله به صحیح ژوند راځي او کله به خراب ژوند هم راځي. الله نه ورته په بدله کې جنت غواړم. مننه. خدای پاک دې اسانه کړي. ډېره مننه. دوستانو دې وطن کې که فکر وکړو په دې 40 کاله کې ډېرې داسې دردناکې واقعې دي. د ده د یو ځواني ته چې وګورو، د سره هم خبرې وشوې، ما غوندې ته 3 کسه جوړېږي. ماشاءالله ښایست دی هر څه، خو د رب فیصلې جدا وي. الله دې ورته زړه صبر ورکړي، خدای پاک دې نور هم توفیق ورکړي تر څو پورې دا فامیل موضوع خپله دغه کړي. مورې څو یتیمان دي په غاړه دي؟ 2 بچي مې دي وروره، راته را په غاړه دي، خاوند مې وفات شوی دی، دا 5 کاله به کېږي، او راته را په غاړه دي. نو خواران سات تېروو، نو شپې او ورځې سبا کوو، تېروي، کله په نار او کله ماړه، او الله رزق را رسوي، خو ګزاره کوو. نو مطلب عزم نشته دی غلی. بچي به کالي غواړي، بچي به ډوډۍ غواړي، بچي به بوټ غواړي، هر څه غواړي. مورکۍ سره چې نه څه جواب ورکوي بیرته؟ څه جواب ورکړو؟ خو الله رزق خلا راورسوي، کله یو ورونه مې دي را سره، کله ورونه مې رانه بېل شي دي، هغه څه ګزاره را سره وکړي. رب دې جنتونه ورکړي، تا سره مرسته ما سره ګزاره کوي، او الله مهربانه دی. یو وخت کې ښه او یو وخت کې خواران دغه شي. انسان د خورکۍ دا حالات راځي، الله دې رحم وکړي. څنګه راغلی؟ زه بس دلته راغلی یم، بس تاسو مې نه ورته کېږي، او دا ما ستا خاص ته الله د رضا لپاره مالکو دلته کومک او مرسته راسره وشي. وشوه در سره؟ انشاءالله. څو بچي دي؟ دغه دي 9 بچي دي. کار څه کوې؟ کار ټرالۍ چلوم. ټرالۍ څه معنی؟ دا لاسونه دي ولې تکلیف؟ دا لاسونه مې دغه شان د وخت نه دي. ته لوس کله دا مرض لري؟ او دا مرض مې دی. ښه
او بل د دماغ او اعصاب تکلیف نه لرم او ورور مې د تیر دولت لره پکور شو او ځاني په تمانچه وشتو دا غسره زیات په تشتیش کیو سو بچی پاتې دي یاره شپږ لورګانې د یو زوی دی او ماشوم دی نه نو کور کې څه نو دا ځاني وشو هغه په دا کې زیات دغه یو دلته خل دې حالاتو ته رسیدلی دي خدای په امان